متر شمالون میشه خوب است که باز در یک جریب زمین تقریبا 10,000 قطعه 8,000 قطعه انترا اصل میده. انو 10,000 قطعه درنو لیدونکو یا 8,000 قطعه د یو جریب څخه حاصل ترلاسه کیږي. کوم فارسي لفظونه تاسو زده کړي؟ ما بس دا یو څو ټکي یاد کړي برو او یو سلام. آیا غواړئ چې په خپلو ځمکو کې ځمکني توتان یا سټرابري وکرئ؟ سلام او ورځ مو په خیر درنو قدرمنو لیدونکو. یو ځل بیا تاسو ټولو ته ښه راغلاست. هرکلی وایم رب دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پرتن وي. آیا غواړئ چې په خپلو ځمکو کې ځمکني توتان یا سټرابري وکرئ؟ آیا غواړئ تاسو هم د دې حاصلات ولرئ؟ نو د دې خپرونې پوره لیدل مه هېروئ او تر پایه یې راسره وګورئ. په دغه خپرونه کې به تاسو ته دا معلومات درکړو چې دغه توتان چې دي ځمکني دا په کومو ځمکو کې په کومو ولایتونو کې په کوم یو آب و هوا کې ښه حاصلات ورکوي. نو ملګرو یا بل هیوادوال را سره ناست ده، راځئ د سره هم څو خبرې وکړو. دی نو د ملګرو په لحاظ ډېر ګپ شپي سړی ده. نو راځئ د زړه خواله ورسره وکړو. ملګری سلامونه. وعلیکم سلام. په خیر راغلی وروره. ډېره مننه. تاسو نوم مبارک؟ اسدالله مې نوم دی، چمتلې نه راغلی. اسدالله خانه د چمتلې نه راغلی. څنګه دا ملګری د فارسي زبانان در سره ډېر دي که نه پښتانه ملګري دي ډېر؟ بس دا موږ ټول پښتانه زه د خوشحالتیا لپاره بس زه فارسي نه راځي بس دو د کله یو څه یم کله بل څه دو خان. څو فارسیوانان تاسو سره کار کوي؟ موږ سره خو دا لور فارسیوانان دي بس موږ 15 ملګري راغلي یو، موږ ټول پښتانه یو. او د ژبې زموږ هیوادوال څو در سره دي؟ پښتانه 15 نفره یو. او فارسیوانان څو دي؟ فارسیوانان ډېر دي بس همدلته دغه ټول فارسیوانان دي دلته. نو ملګرو دا چې عام اصطلاح کې کارول کېږي نو موږ خپل د ژبو ته ټول فارسیوانانو کې حساب کړی ده. نو زما په شمول اعظم فارسي زبان یم او تاسو سره په پښتو غږیږم او ستاسو د مینې په خاطر پښتو خپرونې درته وړاندې کوم. له ده نه به هم دا پوښتنه وکړم چې له دې فارسي زبانانو څخه د څومره فارسي زده کړې، څه د تې زده کړې؟ بس څه ناسم تې زده کړې ده ګزاره کوو. کوم فارسي لفظونه تا تې زده کړې؟ ما بس دا یو څو ټکي یاد کړي برو او یو سلام. بس څه ناسم ټکي مې یاد کړي دي. بله دلته یو وړکې راته ویلي هغه ته ورته ښایسته ټکي راته وښودو، ما همدا ویلې بس هغو به راپسې خندل. وی دا داسې نه دی. ما دا سلام نه دی. نه سلام نه دی. دو به خندل. غلط یې درته غلط ټکي راته ښودل. اوس ما ټکي څخه نه ووتو. جالبه ټکي ډېره مننه. د خپلو ملګرو سره خوښ او خوشحاله اوسئ. بس خوشحاله اوسئ جنتي. ډېره مننه.
ښه نو بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. را سره څنګ کې ناست د ځمکني توتانو یو کاروباري شخصیت ده چې د بل ولایت څخه راغلی ده. راځئ خبرې ورسره وکړو چې د کوم ولایت ده او دغه کاروبار کې څومره پرمختګ یې کړی او تاسو څنګه کولی شئ چې دغه کاروبار ولرئ. استاده سلامونه. وعلیکم سلام. که زموږ لیدونکو ته خپل نوم ووایې. اسم محمد زمان است از ولسوالی از ولایت کابل ولسوالی میر بچه کوت قریه لکو. د کابل د ولایت څخه یې او ننګرهار کې د توتانو کاروبار کوي. کار توت میکنم. که دا راته په لومړیو کې ووایې چې د ننګرهار د خلکو وضعیت تاسو سره څنګه ده؟ خوب است ماشاءالله، خوب مردم است. خداوند خیرشان بده. خوښ یې ورنه نو؟ انشاءالله. بس نو انشاءالله دوی به هم بیا درنه خوښي. 100%. ښه نو را به شو خپلو پوښتنو ته دا به راته وایي چې د کال په کوم موسم کې توتان ښه کېږي؟ توت خود از ماه جوزا خوب میشه او کشته میشه و بعد از دیگه یعنی ماه این چی دیگه شروع میشه بعد از عید. ښه نو د جوزا په میاشت کې کرل کېږي او د اختر څخه وروسته بیا په حاصلاتو راځي، همداسې ده؟ او بل که دا راته وایي چې توتان چې کرل کېږي دی نو په څومره وخت کې حاصلاتو ته رسېږي؟ یک سال میرسه بخیر، یک سال میرسه توت بخیر، سلاسل میشه. یعنی څومره وخت زحمت غواړي؟ یک 5-6 ماه. ښه نو 6 میاشتې به زحمت کوي بیا حاصل ته رسېږي. ښه که نو لیدونکو ته دا ووایي چې تاسو د یو جریب ځمکې څخه د توتانو څومره حاصلات ترلاسه کوئ یا د افغانیو په حساب څو افغانۍ ګټه کوي؟ ګټه ماتش معلوم میشه. خوب است که باز در یک جریب زمین تقریبا 10,000 قطعه 8,000 قطعه انترا حاصل میده. نو 10,000 قطعه درنو لیدونکو یا 8,000 قطعه د یو جریب څخه حاصل ترلاسه کیږي او یو قطعه په څو افغانۍ خرڅوئ؟ اولا 60 70 50 30 حالا د 30 هم رسیده. ښه نو لیدونکو د 80 افغانۍ څخه نیولې تر 10 پورې او تاسو یې ضرب کوئ چې څومره حاصل کیږي. نو اوس به راشو بلې پوښتنې ته چې تاسو دغه توتان کومو ولایتونو ته د خرڅ لپاره وړئ؟ ولایت کابل رو میکنیم، جلال آباد رو میکنیم، غزنی، لوگر، طرفا نزدیکا ولایت ها خود دور نمیره چرا که نازکه. ښه نو کمزورې ده او لرې ولایتونو ته انتقال نه کیږي. د ګرمۍ جان نداره میشه توت او میزنه نمیرسه. ښه نو لیدونکو تاسو اورېده چې لرې ولایتونو ته انتقال کیږي. نه نو راځئ بل پوښتنه به د استاد نه وکړو چې د حاصلاتو څخه څنګه یاست؟ راضي یاست او که نه؟ انشاءالله راضي یم، سال خوب باشه. ښه نو چې کال ښه وي حاصلات به هم ښه وي، همدغسې. ښه نو راځو بلې پوښتنې ته چې په دغه برخه کې ستاسو عمده ستونزې کومې دي؟ نه فهمیدم. په دغه برخه کې ستاسو مشکلات ستونزې کومې دي چې هغه ډیر مهم ده؟ مشکلات ما این است که امکانات نیست، دوا نیست، صحیح از خود وطن نیست، سرچینه میشه. مشکلات می است که توت پسینه میشه، خراب میشه، مرض میکنه و دانش خورد میمانه. پاکستان سعی که توت میرسه، توت شهن قوی می باشه. هیچ نه زراعت کمزور، مردم کمزور، کلم ملت کمزور. ښه نو دا خبره ده. نو درنو لیدونکو استاد وایي چې د پاکستان د هیواد چې کله توتان راځي نو هغه توتان هم قوي وي او هم ښه پیسې هغوی ته کوي، ولې چې هغوی ښه دواګانې کاروي، ښه حاصلات لاسته راوړي. نو انشاءالله دلته هم کار روان ده، لرې نه ده چې ورځ به تاسو هم ښه حاصلات او ښه توت نورو ته د خرڅ لپاره وړاندې کوي انشاءالله. ښه نو وروستۍ پوښتنه درنه کوم او بیا اجازه درنه اخلم چې فرض که د نورو ولایتونو خلک وغواړي توتان وکري، هغوی باید څه رقم آب و هوا ولري؟ آب و هوا که هر رقم میشه، خب مقصد آب و هوای گرم یک در خوب است. سر شمال بد میخوره دیگه که شمال شو که دیدی بدبور است نمیکنه. آب و هوای صحیح معتدل باشه انشالله که در جای میشه، در وطن میشه، در جای میشه انشالله. نو درنو لیدونکو که تاسې هم غواړئ چې حاصلات د توتانو ولرئ نو باید معتدل آب و هوا وي چې نه ډېر ګرم وي او نه ډېر
یخ وي همداسې متراس ډېره مننه کور ودان چې خیر موږ ته بینه. د وخت راکړه شما هم خیر بینه که با زحمت چیزی جا آمده تشکر باشه. یک جهت بخیر باشی. ښه نو درنو لیدونکو را سره ناست یو تن کاریګر ده چې په همدغه توتانو کې کار کوي راځئ د سره هم څو خوږې خبرې وکړو وطنداره سلامونه علیکم سلام وروره ښه جوړې شکر ده ستاسو نوم مبارک نوم مې شفیق دی د چمتلې نه راغلی یم او دلته کار کوو شفیق الله د چمتلې څخه راغلی او توتانو کې کار کوي بلکل همداسې ده تاسو وینئ چې دلته موږ ډېری نور هم دي را سره یو څو نفره راځو سهار راځو ماښام بیرته ځو بس دغلته کار کوو لګیا یو بس چې سات مو ورسره تېر وي خوشحاله یاستئ بس بیخي خوشحاله ورسره انشاءالله دا راته ووایه چې تعلیم سره څنګه تعلیم دې کړی ده او تعلیم خو مې کړی نهم پورې مې تعلیم کړی صنف نهم پورې مې کړی بیا د هغې نه بعد څه مشکلاتو بس د هغې له وجې مې پرېښوده د مشکلاتو له وجې تعلیم پاتې شو ها تعلیم پاتې که دا راته ووایه چې څه جالبه خاطره لرې د دې خپلو ملګرو څخه چې دلته کار کوي والا جالبه خو ډېرې دي جالبې خو دا پکې جالبه ده چې بس ښه خوشحاله یې راځو دغلته تمام ورځ په خوشحالۍ او په ګپ شپ داسې را سره یو بل ملګری دی چې هغه ډېرې انتیکې خبرې کوي او ډېرې جالبې ټوکې کوي لکه فارسي باندې نه پوهېږي دلته نور موږ سره فارسیوانان دي دا په فارسي نه پوهېږي نو موږ ملګري دي هغوی ورته یوه خبر وکړي یوه غلطه خبر ورته وکړي هغه بیا فارسیوان ته وکړي هغه بیا راشي موږ ته وایي چې دغسې دغه ستاسو ملګری په فارسي رښتیا هم نه پوهېږي نو دا ډېر جالب ده موږ سره موږ ټولو سات په همدغې دا سړی کیمرې ته مخامخ که چې پته یې ولګي چې څومره ګپ شپې دی دا ته راشه که نه سدیه راشه دغلته ناسته دي خو ته نه راځي نو سړی نه راځي ښه چې نه راځي په وروستیو کې به د پیغام واورو نورو هېوادوالو ته څه پیغام لرې هیوادوالو ته مې دا پیغام دی اکثره دغه ځوانانو ته چې ډېر ځوانان دي همداسې بېلارې او غلط ګرځي که نه هیله ترې لرم چې خپل مور او پلار خفه نه کړي مور او پلار درناوی وکړي خدمت وکړي حلال رزق ځان ته وګټي لکه سره کوم چې دلته نور هم ډېر زیات لګیا دي اخوا دېخوا پټو کې کارونه کوي همداسې نور کارونه باید چې خپل مور پلار نور مسلمانان ترې نه په عذاب نه شي خپل مور پلار نه دعا واخلي او حلال رزق وګټي همداسې نور هم د خپل منځو تابعدار شي باید خپل ډېره مننه کور ودان درنو لیدونکو تاسو را سره د شفیق جان خبرې واورېدې را سره تم پاتې شئ نور هم د دغه منظرو ننداره وکړئ موږ به بیا راګرځو